د کهنه شروال د فوجانو د کمانډر نه کیږي کوم چې ډیرو سختو تکلیفونو پس په خندا کې په خپل جيب کې را رواني ولې چې جرمنیانو د دې مخ د خپل وسلې غورځولې وي په دې وخت کې د نظر په جرمني فوجي باندې ولګي کوم چې خپل مل جنډه پترخ کې نیولې وي دا خبره د دومره غوسه ورونی چې جيب نه ورپسې ورکوس شي او د جنډې د غستونه پس په وهلو یې شروع واچي هغه چې څنګه خو دې خو پامو کې نو دغه ملګری ورته روان ګوري چې دې غوي ته وایي وی قبل چا داسې کار وکړو نو عمده انجام به وي د دې غوسناک فوجي نو ماونټ وي دا جنگ در 5 کالو راسې کو او صرف یو څو غنټې مخکې د طرف سره نو حکم ملو شو چې موږ په مکمله توګه د جرمني نه آزاد شو دا غوسه په دغه د 5 کالو راسې پرته و چې کله به دغه وخت راځي چې زه په دوی باندې خپل غوسه وباسم د غرمې په وخت کې دته یو نوې حکم ملو شي وډنمارک تلاړ شو هغه تکي د زمکه نه بمونه روباسا د زر هغه علاقې ته ورسي په کومه کې چې هغه بمونه پراتو هغه تکي دته د ویجب خبره په باره کې پته ولګي د لږ کم ملګری ورکړي هغه ټول جرمنیانو دا هغه فوجانو کوم چې دوی قید کړو او زمکه په د بمونه په دې سوچ باندې پاکولا وی کفرس کا بم هم پکې وي نو په دې باندې بخلاصيږي په دې باندې بیکار په دې باندې کو چې بمونه صفا کوو نه پستاسو خپل کورون ته ځي په دغه فوجانو کې زیاتره د 15 کالو هلکان ولې چې د جنگ په اخري ورځ کې جرمني سره د فوج کمې راغلو او واړه به پکې هم برتي کول د دوی په طریقې سره د کار د غستو د پاره فوج دوی له پوره تربیت ورکي خو دې هر څه باوجود دا خبره ورته هم وکي چې تاسو وړه غلطي هم تاسو د مرګ سبب جوړې دي شي مونږ چې څنګه خپل ټیم ته پام وکي دغه په نفرت کې نور هم اضافه وشي ولې چې هغه به هڅه هم د جرمنیانو نفرت کوي اوس پکې لا واړه هم چې په وړه خبر باندې تنه سپېړو باسي په لار کې چې باکله هم دوی د مکوله نو مون په خپل باندې هر ځل کسان شمارل چې څوک خونه تختیدل او د شپې د پاره په خپل به ورپسې ور را بندو د دومره سختو چې دروازې د مسلسل لنډمان روباسلو باوجود دوی له د یو خوراک هم نو ورکړي او د غلامې د وجې هغوی په خپل هم خوراک نشو غوښتي د دې په وخت کې دغه جرمنیانو دوه ملګرو دغه علاقې په ماشوم باندې نظر پروزي کوم چې په شګو کیلو به کوي لګیای یو لکه خواله ورشي په خبرو کې تینا د خورو سقارو ټیرا پټکی خدا د ټول د پاره ناکافي وا دی ټول یو هلک وخت یو د کمانډر خواله ولېږي موږ له دروټه څخه مو کې ګنې مړ بشو چې خبر ته وای وی جنگ اوس اله ختم شو موږ یو سر ورځې مخکې جرمني نه آزاد شو ملک لا غریب دی چې کم خلاق دی هغه زمونږ د فوجانو د پاره او د دې ملک د عوامو د پاره دی د دې پورې دوه سره هلک خاموش پاتې شي د شپې په وخت کې د قیدیان پټ بار تروزی او د زمیدار د زناور خوراک را پټ کی او یې خوري په سبا باندې د ټول کمانډر ته دارام درخواست وکي وی طبيعت مساز نه دی خو هغه ته دا غپ ښکار شي او کار په شروع کی چې څه د وجې یو هلک پکې بهوش شي د کار په وخت کې یو پکې پولټو شي چې لاسه پلنماین باندې راشي او لاسونه ټوټي شي دغه پرې دوه سره باقي ټول ملګری حیران شي ولې چې هغوی په خپل ټول ژوند کې د جنگ میدان نو لیدلې هغوی ته مدد د پاره کمانډر ته چغې شروع کی او کمانډر د هغوی نه دومره نفرت لري چې هغه څه په کمره کې ناستي خو اخر داغه د بېبسۍ چغو ته ځان ټینګ نه کی او بار ته روزي چې لاول د نشي ستنور لوخي او بیا یې هسپتال ته ولېږي د دې نه پس په مزه دیو نه پس بل کس بیماری کی چې دوی دا خبره مجبورن کمانډر ته وکي وي د شپې په وخت کې مونږ لږه غونډه غیا خوړلې پا چې په تحقیق کولو سره کمانډر ته پته ولګي چې زمیندار پاغه غیا باندې موږ ته د ویا چولې وا په دې باندې قسط الټه وکي ولې چې زهر د وباسلو د پاره د سره بل لار نه وا په دې کسانو کې چې کوم هلک روغ رمټو هغه ځلک لکی او کمانډر ته په خبرو شي وی بس کا جنگ خو ختم شوی دی مونږ ستا قیدیان نو مونږ خو پوره فوجیان هم نو یو څو ورځې مخکې په فوج کې برتی شو مونږ ستا په عوامو باندې هیڅ قسمه ظلم نه دی کړی دا خبره د کمانډر سترګې کولو کې چې واقعي د خبرې خو ټیک دي مون دا هلک د خبر د غستو د پاره هسپتال ته لاړ شي چې هلته کې ورته پته ولګي چې د وینې د بېدو د وجې هغه ژوندې پاتې نشو دا خبر دغه په زړه کې موجود ټول نفرت ختم کی او د فوجي کیمپ په بلا خوراک راوچت کی او په تیزی سره هاي کسان له پمخه کی چې هلته کې په فرسېدو سره د قسط ځمکه لرولي د پاره چې دوی ته پته ولګي چې زه له هغه سیمه د خوراک په لیدو سره د سلور ورځو د هر هلکانو په خپل سترګو یقین نه کیږي چې په ځمکه باندې ورته کینی او په شوخ باندې وخوري د خوراک نه پس مونټ هلکانو ته وایي د خوراک نه پس تاسو لس منټه آرام هم کولی شي په دغه شپه باندې دغه تک نور فوجان راشي چې دوی بار ته روباسي او امتیاز په شروع کی وی خلی واځي کې ګینه وجنو د ملګرو د رویا مونټ له سخت غوسه ورولي او ملګرو ته بچو شي وی د تاسو لاسه کوي دا خو انسانيت نه دی چې په دې سره غوي ملامت شي او لاړ شي په سبب باندې هغه واړه بیا د رنمانو پر روباسلو کې لګیا شي چې یو هلک ته ملو شي خو دې څنګه روباسي دغه د لاندې بم پروت یو دز ناری کی د درس په आवाज سره ټول په منډه باندې دغه خواله ورشي هغه تکي د سر
سره څوک وینه د کم چې دا مطلب وي چې وایي لوزاو. دا منظر مونټ له زړه مات کی. دا هغه وخت وي چې د مونټ د زړه نه د دشمن خلاف نفرت د همیشه د پاره ختم شي. یو هلک د ملګري د غم د لاسه بیمار شي چې مونټ په خپله باندې دا خدمت شروع کی. دته په مزه احساس وشي چې په جنګ کې د غریبانو هیڅ ګناه نشته. د دې نه پس دې په مزه هغوی سرناسته پاسته شروع کی او د هغوی نه د نومونو تپوسونه وکړي او د چې به هر وخت ورپسې وربندو هغه هم پرېږدي. په سبا باندې د هلکان وایي چې علاقه په مکمله توګه صفا شوه چې په دې سره مونټ دومره خوشحاله شي چې دوی لا د چوټۍ اعلان وکړي. په دغه ورځ باندې دې وړو سره په لږه وخت فوټبال وکړي چې د واپس کېدو په وخت کې مونټ سپي سره لوبې کوي چې په دې وخت کې په یو درز سره د ده له ټولو نه ښه وفادار ملګري والوزي. په دې سره د ده مازه خراب شو. په غوسه کې د ډېرو سوچونو نه پس په دې نتیجه باندې ورسي چې جرمنیانو ماته دروغ وویل دی دپاره چې زه مړ شم او دوی وتښتي. دوی په غوسه کې بار ته روځي او ټولو قیدیانو له حکم ورکړي چې ټول لاسونه ونیسئ او مخکې روان شي چې هغوی ودرېږي چې دوی دا رویه د ده په شک کې نور هم اضافه وکړي او په سپېړه باندې ټول ور روان کړي. چې که څوک ودرېدل نو له شاته نه بې زما کسان ولي خو په خوشقسمتۍ سره دغلته کې یو بم هم موجود نه وي. درنه دوی په خپل منځ کې خبرې کوي لګیایي وي مونږ خو د قسته نو پرېښودلې مونږ له د جدید سامان راکړي چې رامعلومه یې کړو ورله. یو هلک ملګرو ته وایي وي زه خو درنه لاړم او تاسو پوه شو هغه چې باقي ملګري یې په زوره باندې راټینګ کړي او ویې تړي. بیا دې ځای نه چې وتښتې نو کوم خوا به ځې. په دې کې هغه زمینداره ښځه د دوی کیمپ ته په منډه باندې راشي او په مینتونو شي وي زما لور په هغې بارودي علاقې کې ور داخله شوې ده. مونټ چې څنګه ګیر چاپېره نظر واچي نو د بیمار هلک نه علاوه څوک هم ورته په نظر رانشي چې داسې ورته ولګي وي کو تښتېدل. خو بار ته په راوتو سره یې ویني چې هغه واړه او د مخکې نه د ماشوم په بچ کولو کې لګیا دي. یو قیدي لګیا وي او د خپل ځان د پروا کولو بغیر د یو نه پس بل لینډ ماین راوباسي او بل خوا ماشومه بار د مور اړخ ته را روانېږي چې هغه ورته بار منتې کوي وي مه راځه. دوی ټول په زړونو لاسونه یې ښودلي چې څه به کېږي چې په دې وخت کې هغه بیمار هلک د کمانډر د حکم د منو نه بغیر سیده دغه جینۍ خواله راشي او هغه ځان سره په خبرو کې چې څه د وجې ماشومه په حفاظت سره بچ کړلی شي. خو هلک په هغه ځای باندې ولاړ پاتې شي چې دا ځل ملګرو له راتلو په ځای باندې په بله لار روان شي چې په یو درز سره د دې ټولو غمونه ځان خلاص کړي. دغه دا مرګ د مونټ په سترګو کې اوښکې راولي او هغه قیدیانو سره یې واده وکړي چې صرف یو ځل تاسو د علاقه صفا کړئ د دې نه پس به مو زه په خپله باندې کورونو ته بوځم. وخت تېرېږي او دوی اخر دغه ټول علاقه په کامیابۍ سره را صفا کړي او 40,000 بمونه راوباسي. خو یې څنګه هغه ګاډي ته د ورخېجولو نمبر راشي نو هغه ټول بمونه په یو ځای داسې خلاص شي چې هر څه دانه بانه کړي. د وس په اورېدو سره باقي ملګري ورله په منډه راشي خو د لوګو او د غوښو نه علاوه څه ورته هم میلو نه شي. 2 ورځې پس مونټ باقي قیدیان د خپلې وعدې مطابق په ټرکونو کې کښېني او د خپلو کورونو په اړه ور روان کړي. خو د ټرکونو والا د هغوی د کور په ځای بل کیمپ ته یې راولي داسې علاقې ته چېرته کې چې دغه علاقې نه هم سیوا بمونو. د دې خبر په اورېدو سره مونټ په تادې کې دغلته کې راشي او افسرانو ته صفه ووایي وي ما دوی سره واده کړې وه چې دوی نه پس په کورونو ته بوځم. چې افسر ورته دې په جواب کې وایي چې تر څو پورې دوی دا علاقه نه وي صفا کړې یو کس هم نشي تللی. چې مونټ د باقي وخت ضایع کولو په ځای باندې نقلي کاغذونه جوړ کړي او په خپله یې په ټرک کې کښېنوي او باډر ته یې راولي وي دا واخلئ ستاسو کور چې هغوی په منډو کې د باډر نه خپل کور ته لاړ شي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای